د زړه د غټ ارمان څه شی دی ځوانه؟ د زړه د غټ ارمان څه شی دی؟ د ده د زړه غټ ارمان سترګې دي. بې ځینو خلکو د زړه غټ ارمان پیسې دي، شهرت دی. خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان، خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان. ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان، خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان. ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. صحت دې څنګه دی؟ وخت څنګه تېرېږي؟ سترګې دې کار نه کوي؟ یا الله، توبه توبه. الله تعالی موږ تاسو ته روغ اندامونه، روغ بدن، روغې سترګې راکړي دي. باید ښې استعمال یې کړو. سترګې یو نعمت دی. وایي ړوند د خدایه څه غواړي؟ دوه سترګې. د زړه د غټ ارمان شی دی. د زړه د غټ ارمان څه شی دی ځوانه؟ د زړه د غټ ارمان څه شی دی؟ د ده د زړه غټ ارمان سترګې دي. بې ځینو خلکو د زړه غټ ارمان پیسې دي، شهرت دی، زندگی ده. افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه. توبه. یو خو تاسو وکتو یو ځوان چې دوه سترګې نه لرودلې، وایي د خدای غواړم چې دوه سترګې. او دا بیچاره په ژبه باندې نشي چلولی. دا په ژبه توبه توبه توبه. دا څونه ښایسته ځوان دی، زمونږ د ستاسو په څېر دی، خو ژبه یې کار نه کوي، خبرې نشي کولی. موږ تاسو ته که ژبه راکړل شوي د ذکر، د اذکار، د ښه خبرو، د ښه اخلاقو ډډه وکړو. د هغه ژبې نه چې د الله تعالی بنده زموږ او تاسو نه ناراضه کېږي، ژبه استعماله کړو، ښه یې استعماله کړو. در کې مو نیولې د لاسونه ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. خدایا تل راغلی وو جامع جمعات ته، د الله تعالی کور دی، کلکه ګرمي ده، داسې ګرمي ده چې دې نه تښتو. خو دا سوال به کوو چې الله پاکه د جهنم اور نه بچ کړي. ورځ د هغه ورځ چې د معشر په ورځ باندې هغه ګرمي چې د هغې نه بچ کړي. د دې دنیا ګرمي به څه وي؟ دا خو هېڅ ګرمي نه ده. جامع جمعیت ته د صحیح اوبو بمبه افتتاح کوو، د ولس ته سپارو، د الله تعالی کور دی، دې کې مو والا شاوخوا کورونه اوبه نه لري چې د ولس نه صحیح استفاده وکړي. د هر څه نه مخکې افتتاح کوو، د قرآن پاک په تلاوت یې کوو، تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړو. خوشحال کړه زورېدلې ولسونه ښایسته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صببنا الماء
صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا صدق الله العظيم. خالق العزاله دغه د خیر چې کوم سایه او کوشش شوی او نتیجه دا و چې دته د اوبو زمینه برابر شو د مسلمانانو لپاره. خالق العزاله په دې کې خیر واچي او چا چې په دې کې سایه او کوشش کړي هغوی ته خیر او برکت ورکړي. آمین. خصوصا د عطا بنسټ چې کوم د خیر کار کړي خدای ته په ټولو امورو کې موفق آباد ودان سرلوړي ولري. آمین. او په دنیا او آخرت کې د کامیابی او د سرلوړی خالق العزاله تعالی سوال وکړو چې سرلوړي او آباد او کامیاب او ودانې ولري. آمین. آمین. خدای مو آباد کامیاب سوکاله ولره. آمین. جزاک الله خیر. افغانستان رانا د سپینې سولې راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان چې نور شي ختم دا بدمخي تور تمونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو زلمی میرویس خان د ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو زلمی میرویس خان د ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو پیغلی د ملالې کړي خویونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان غرب جامع جمعیت او صحیح اوبو بمبه افتتاح شوله. تاسو به ښکاري دا هم د جنازې ځای دی او دلته ولس راځي جامع جمعیت دی په جمع باندې لمونځ کوي. دوی صحیح اوبو بمبه نه لرله. صحیح اوبو بمبه مې افتتاح کړله. د کلي د ولس ته وسپاره شوله د مومن مسلمانانو ته. مسجد فرش په دې رقم دی. دا د الله تعالی کور دی چې موږ او تاسو ځواني دارایي راکړې ده د امتحان دپاره. ټوټې ټوټې فرش پروت دی. مسجد ډېر ښایسته را جوړ شوی. مسجد د الله کور دی. راځئ د خپل مړو د خپل ورثاو پسې دا صدقه وکړو. څه شی فرش ضرورت دی ورته د خلکو لپاره او مسجد ته د مسلمانانو ته لاسپیکر بیټرۍ. تاسو نه غواړئ چې ستاسو په پیسو باندې بیټرۍ واخیستل شي، تاسو په پیسو باندې لاسپیکر واخیستل شي او ستاسو په پیسو باندې هغه لاسپیکر چې الله اکبر الله اکبر اذان پکې ویل کیږي او دا ګرد چاپیره د مؤمنانو او مسلمانانو غوږونو ته اورېدل کیږي. خو بیا هم وایم د ښه خلکو د بهترینو خلکو پیسې په ښه لاره استعمالیږي. صحیح اوبو بمبه مې افتتاح کړله. متبقي د بیټرۍ، د سولر تختې، د لاسپیکر، د فرش ضرورت دی. راځئ د خپل مړو د خپلو رساو پسې صدقه وکړو. زه په دې پوهېږم که د دې ولس په وس کې وه نن به یې ما او تا ته ضرورت نه و، دی به پخپله کړي. خو بیا هم وایم دا ثواب به د هغه چا په نصیب کې وي چې څوک د الله دوست وي او د چا دا په وس کې وي. دا وه د نن ورځې خپرونه په دې مسجد کې د صحیح اوبو افتتاح.
تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت الله پامان افغانستان خایستا افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه خایستا افغانستان خایستا